درنو مسلمانانو داسې زار تاسو لیدلی دي چې په هغه کې دې اثر نه موجود. چې اثر نه لري هغه ته بیا زار ولې وایي؟ او داسې اور تاسو لیدلی دی چې په هغه کې د ګرمي نه سوځېدل دي نه توشت نه پکښې کې. او دغه رنګه یخۍ تاسو لیدلی دي چې په هغه کې د یخنۍ نه د رنګه مثال د ګناه دی. ګناه که لوی او که هغه وړه ګناه مثال یې د لوی سکروټي او لوی اور او د واړه اور، مثال یې د لوی مار او د کوچني مار، مثال یې د لوی لړم او د کوچني لړم. دا به خامخا د انسان پر هر څه تاثیر غورځي. له دې لحاظه و دې ته ښه پام کوئ. خدای نکرده که ګناه د انسان وسي نو د توبې او د استغفار دروازه در باندې خلاصه ده. ژر الله ته متوجه کیږي چې در څو د هغه ګناه ته نه وسته څه بچاو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته یې به لیکلي ول، وایي چې کوم انسان کوم بنده د خدای نافرماني کوي، ګناه کوي، د هغه ګناه اثر اول دی چې خپل قریبان خواخوږي دوستان دې په دښمنۍ باندې ودرېږي. د هغو له وجې بیا انسان ذلیله کېږي. کاروبار باندې به خامخا ضرورت لویږي، پر رزق روزي، پر عزت، پر صحت هغه ګرځي. له دې وجې عزیزانو ګناه نه وروسته د استغفار در ټینګ نیسئ.